قدرمنو دا دنیا فانی ده. په دې دنیا کې هیڅ هم ندی پاتې کېدونکي. د واده زلمی چې د واده ورځ وه هغه د واده په ورځ باندې مړ شوی دی. دا څنګه مړ شوی؟ آیا چا مړ کو که په خپل مرګ باندې مړ شو؟ دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ چې تاسو د دې نیمګړې زندګۍ په حقیقت باندې پوه کړو. قدرمنو کوم تصویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې کس په باره کې ویل کېږي چې په دغه ورځ باندې د واده و. واده یې په ډېر زور و شور سره شروع. د واده نه 3 ورځې وړاندې یعنې یوه ورځ باندې د دوی د نکریزو پروګرامو په بله ورځ باندې ولیمه وه او په دغه ورځ باندې چې دوی بارات یعنی جنج راوړلو ناوې راوړله نو په دغه ورځ باندې دې هلک ته د زړه دوره راغلې ده، هارټ اټیک ورته راغلی دی او وفات شوی دی. د هغې نه پس په دې کور کې غوغا جوړه شوې، یو غم جوړ شوی دی ځکه چې یو اړخته خوشحالیانې وې، سندرې وې او یو بل ته مبارکیانې ورکول کېدلې چې یو نوې میلمنه، یو نوې ښځه زموږ کور ته روانه ده. خو بل اړخ ته داسې حادثه وشوله چې دغه ځوان مړ شو. خو دا به د الله پاک رضا وه. د الله پاک رضا وي چې کله انسان مړ کېږي نو د هغه عمر همدومره لیکل شوی وي، د هغې نه زیات نه وي. نو یو نه یو طریقه د مرګ بهانه شي او هغه انسان مړ شي. نو الله پاک نه به دعا کوو چې ټول مړي دي الله پاک وبخي. خو یقینا چې دا څومره دردونکې حادثه ده، افسوسناکه حادثه ده، موږ یې هم ډېر زیات خفه کړي یو او خفګان په کار هم دی ځکه چې داسې خلکو ته انسان وګوري نو په خپل ځان د شکر وباسي ځکه چې ځینې خلک ناشکري کوي او ګډې وډې وایي. نو شکر ویستل پکار دي ځکه چې هیڅ پته نه لګي چې انسان ته مرګ کله راځي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو